لخوب جکسا ازنگونا دی بیا بکڑی ارمان دا تور لحد سخت تکلیفونا دی مکا و خوبونا لخوب جکسا ازنگونا دی بیا بکڑی ارمان دا تور لحد سخت تکلیفونا دی وی گوان دا سرشتا علیہ السلام دا غد جنت زیر ورکڑی یو ځل نه سو کرتا او معشوم د حضور پاک سره لوي شوی دی نو چې کم الک د نبی علیہ السلام په غیږ کې لوي شي او حضور پاک داغه تربیت وکي اب دروغ څنګه وای بیا د بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها خاوند بیا حضور پاک کی صفتم کړي انا مدینه العلم وعلی بابها وې د علم خارب او علی داغه دروازه ده نو دروازه د علم دروغجن نشي کې لیکن د شریعت قانون دا دی چې گواه به پیش کوي وی گواه وی دا دوه کسان گواهان دي وی دا یو غلام خو ستا ذات شوی غلام دی د ده گواهي خو به دله قبوله کړم او دا بل د زوی دی د زوی گواهي د پلار دپاره نه قبلېږي نه صحیح کېږي د حضرت حسن گواهي اوس ګوره حضرت حسن چې گواهي کوي خو په خوله به کوي او دا هغه شونډې دي چې حضور پاک ښکل کړي او د دواړو جهانو سردار مبارک بخپله جبه راوویسته او د حسن په خوله کې به یې ورکړه او دا جبه به یې ولروله نو کومو شونډو چې د حضور پاک جبه راولې ده نو هغه به دروغ ووایي چرېم نه اوس قانون دی ما ته پته ده چې ته رښتونی ګواه ته مجت نشته ما ته پته ده چې دا زوی دې رښتیا وایي خو د شریعت قانون دا دی ګواه به پیش کوې هله به دې دا ومنم د شریعت قانون دا دی چې زوی د ګواهي د پلار دپاره نه صحیح کېږي نو لہذا ستا یو گواه دی ستا گواهی خو رد شو خبره خلاصه ده یهودي دی اوس با قسم وخوري که دا قسم خوري نو زغره د هغه ده او که قسم یې ونه خوړه نو خو زغره ستا ده گواهي یې ونه رد کړه بس حضرت علي رضی الله عنه ویې بس شریح قاضي صاحب بس ده ټیک شوه مه ورکوه قسم زه واخله دا زغره هم ده ده صحیح زما ګواه رد شو هغه یهودي سوچ وکړه چې دې ته ایمانداري وایي دې ته عدل وایي او دې ته انصاف وایي امیر المؤمنین ما سره یو ځای په عدالت کې ولاړ دی او امیر المؤمنین نه ګواه غواړي او ګواه پیش کولو کې ناکام شو او د زوی ګواهي یې بله نه قبلي او زغره د ده ده او دا یې زما شوه بس ازغره هغه یهودي فورا وی قاضي صاحب زه معافي غواړم دا زغره د دې امیر المؤمنین ده دا یې د ده مبارک شي او داسې د دیانت مسلک او داسې د دیانت مذهب زه دې کې داخلېدل غواړم ما ته کلمه ووایه چې زه مسلمان شم خدای په دغه دیانت والا فیصلې د برکت نه هغه یهودي په هغه مجلس ته قضا کې مسلمان شو حضرت علی رضی الله عنه زغر راواغېسته او یهودي له د اسلام په انعام کې ورکړه ته مسلمان شوې دا زغره زما دا ستا شو دیانت دا د اسلام لویه شعبه ده دیانت یوازې د صدر سره تعلق نه لري زه به خپل ځان کې ایمانداري او دیانت پیدا کوم ګاونډي سره به ظلم نه کوم ښځې سره به ظلم نه کوم بچو سره به ظلم نه کوم د حضور پاک مبارک د یو ځل یو صحابي راغی او نبی علیہ السلام ته کېناسته وی زما ښځه ده او ما ته وی چې زما دې زوی له یو مرۍ ورکه نو زه دې یو زوی له دا مرۍ ورکوم او تا پې ګواه کوم ښځه راته وی چې نبي علیه السلام پې ګواه که مطلب یې دا و چې سبا هسې نه ده بلې ښځې بچي راپاسي او وایي چې دا غلام خو زموږ د پلار دی او د تا سره څنګه دی هغوی پکې خپل حصه به غواړي نو یې ښځې راته ویلې دي چې زما دې زوی له یو غلام ورکه او نبي علیه السلام پې ګواه که نو دا غلام ستا مخکې دې زوی له ورکوم ته پې ګواه شه نبي علیه السلام ته نور زامن دې شته وی یو وی هغوی له دغسې غلامان ورکړي دي چې دله ورکې وی نه ښه نو ما په ظلم ګواه کې یو له ورکې نورو له نه ورکې په ظلم ما ګواه کې انی لا اشهد علی جور زه په ظلم ګواهي نه کوم واپس کتې دا غلام دې ته ایمانداري وایي ډېر پلاران هم ګورې ظلم کوي یو زوی ته په ښه نظر او بل زوی ته لږ په کمزوري نظر یو زوی له ښه شی ورکول بل زوی له کم شی ورکول زوی له ورکول لور له نه ورکول
حضور پاک فرمائی نبی علیہ السلام چا چې خپل وارث د خپل حق نه محرومه کا الله به د جنت نه محرومه کی. دیانت یوازې دا خو نه چې مونږ وایو لکه دا بادشاہ کې عدل او دیانت نشتا، نه ځان کې بم پیدا کې جی وزیر صاحب کې عدل او دیانت نشتا، نه ځان کې بم پیدا کې ما کې سونه پوری دیانت ته شپې چې سمله سر پټکا بلستن کې لګ سوچو کا چې ما کې سونه ایمانداری ده، ما کې سونه دیانت ته دا گاونډي سره مې څه سلوک ته، ښځې سره مې څه سلوک ته، زامنو سره مې څه سلوک ته، لور سره په چورۍ او په اختر رضا کو. یو ښکاری چوری دا د لور حق دی او د اختر شوقدر خو پکې نشته، نیم خبر چې شته اوس کې نشته. او یو اختر کې یو معمولی غوندې یو دړی روجې او یو پوټې ټیمګې او چېته د ململ یا د خاصې جوړه او په بل اختر کې دا د او څه فخر کوي برید ته د خور لور حق دی که دا زما د خور لور حق دی. د خور لور حق دا جیداد د خېټې لاندې کړی دی، د خور لور حق دی. نقد مال تا لاندې کړی د خېټې او دا د خور لور حق دی. د خور لور حق جیداد کې دی، د خور لور حق ځمکه کې دی، د خور لور حق کور کې دی، د خور لور حق چې دی نه هغه د بینک کې چې د کم دولت د پلار پاتې په هغې کې دی، موټر کې دی. دا د خور لور حق نه دی. ښکاری چوری باندې د خور لور د حق نه ځان ساتي، د ایمانداري ده زمونږه. ګوتې به بل ته نیسو، هغه ایماندار نه دی، هغه داسې دی. ځان کې سوچو کې ایمانداري یوازې د بادشاه سره تعلق نه لري. بادشاه که ایمانداري نه کوي اول نمبر مجرم، ځکه د هغه ټګي ډېره زیاته ده، د هغه سزا ډېره زیاته ده. وزیر که ایمانداري نه کوي، گورنر نه کوي، وزیر اعلی نه کوي، بل نه کوي، نو چې څومره لوی سړی دی نو لویه بیماني پکې راله، لوی نقصان راغی، ګناه ډېره زیاته ده. خو هر سړی به خپله ایمانداري او دیانت بم کوي. دکاندار څومره دیانت کوي، پی پاک خرڅوي که سوچه خرڅوي، پیو والا څونه دیانت کوي، پی پاک خرڅوي که سوچه خرڅوي، دا دیانت نه کنه بلکې ګوتې راوباسو. اوچپې میده کوي پکې مږي، اوچپې ما ته مخکې ورځ کې یو سړي خبره کوله، سوچه او غوړو خبره راله. یو ځای راته یاد که وی الوګان پرې کوي او پکې اچوي. یا خدای پاک دا پیسه څونه خوږه شوه، د ایمان نم زیاته خوږه شوه، د پیغمبر د خبرې نم زیاته خوږه شوه. دا خو ما ته خپل پیغمبر وی ټګي به نه کوې، من غشنا فلیس منا، چا چې زما مسلمان سره دوکه وکړه دا زما ډله کې نه دی. نو د پیغمبر د خبرې نه ستا د پیسه ډېره خوږه شوه. مساله کې ټګي، دوکه، غوښه کې ټګي، د اډوکو عامل به درته په غاړه کي. خدای دې سره اوس څوک هم پکې شته، نیکان هم شته، ټول بدن بني. مساله کې ټګي، په غوړو کې ټګي، په اوبو کې ټګي. اوبه چې در باندې کومې خرڅوي په بوتل یې لیکلي چې دا هغه کوم منرل واټر دي او ډک کړي د تورنګلو د کندې نه. یو مثال در کو څه کې ټګي نه شوه، ګیس کې ټګي، دا سینجي پمپونه. زه ته اکثر تپوس کوم پریشر دی پوره دی؟ ویو چې چالو شي میټر لاندې رواني. هلکه تا خو یې چې پوره دی، وی دا به اوس پوره شي که نه. نو چې 400 ګیس واچي اخري د 20 پاتې شي نو هغې کې لږ تیز شي. اوس وی پوره شو، 400 دی راله په نیمه کې واچول اخري کې دی پوره. خدای ته وګوره دغه خلک چې د کروڑونو روپو د ګیس د سینجي پمپ دی، ته نور چاله ګټې نیکبخته. पेट्रोलों की टगी, डीजलों की टगी, मोबाइलों की टगी चाला गटे दगा सीएनजी पंप वाला चिदा टगी कई नेकान में पकी विटोल बदान न यादो पकी नेकान बमी दे चाला गटी دا خود کروڑونو روپو سرمایه ده نو معلومیږي دا چې د زامنو دونه د ثلاثه چې زامنو دیم کېږي د نوسو دیم کېږي دا کړوسو لګټي دا حرام خوري کړوسو لکه هغه خلکو لکه چې هغه لا پیدا نه دي هغه لکه چې هغه پیدا شي لوی چې قسم دې کدي نکته دعا مو کی دې یادم کی تا تخپل نکه یاد دې نه نکه پلار دې یاد دې څومره دعاګانې دې نکته او د نکه پلار تا وکړي کړوسې شو کنه کلوسی ته د نیکه پلار کم ځای یادي نو اکثر دا مالدار خلک دا سرمایه دار او دا کارخانو والا خلک د دوی دومره مالی چې د زامنو هم دغه بس دی د نوسو هم بس دی دا چاله ګټه کوي دا کلوسو لکوي هغه کلوسی چې لا پیدا نه دي خدای ګواه دی که دې یاد کی په دعا کې به دې یاد نه کی هغې دپاره ځان له آخرت خواره
خدای به په دې پیژنې او شیطان به هم پیژنې. خدای او رسول وي مه کوه او شیطان وي کوه. موږ د شیطان تابعدارۍ په مخ اخیستي یو. هر سړی بل ته ګوته نیسي، ځان کې چا هم سوچ ونه که. جناب او د ایماندارۍ مثال ماشاءالله، ایمانداری چې چا کړې ده خدای ولا د هغې صله په دنیا کې م ورکړې ده او د هغې صله ولا الله په آخرت کې م ورکړې ده. او چې چا ایمانداري نه ده کړې، دغه صحابه کرام ایماندار خلک وو، دیانتداري پکې وه. تر ننه پورې موږ نوم څونه په عزت اخلو. رضی الله عنه دعا ورته کوو الله ته ترې راضي شي. او مثال کې پیش کوو چې داسې موږ هم شو. او چې چا دیانت نه دی کړی، ایمانداري نه ده کړې. د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه یو کافر راغی مسلمان شو. د روم د یو علاقې بادشاه مسلمان شو، جبلی نومو، جبل ابن اهم. او حضرت عمر ولا دونه لوی عزت ورکه چې هغه وی زما عمرې تړل کېږي. وی راځه زه د سره عمرې له ځم، د مدینې نه مکې مکرمې ته د سره عمرې له زه ځم چې ستا یو عزت راشي. ورسره راغې صیبه عمره کوي، د عمره کې خلک طواف کوي، طواف کې لنګ والي. نو چېرته د یو سړي د یو بانډیسي خپه د دغه جبله بادشاه په لنګ راله، هغه چې د قدم واغېش لنګ تې لاندې پرېوت. زر یې لنګ راوچت که ځان نیته وکړه، خو بادشاه و مسلمان شوی، سپېړه اوچته کړه، دغه بانډیسي یو مضبوطه سپېړه و، ته زما په لنګ پکې خود مانه یې لنګ وغورځو. هغه خو د انصاف د دیانت زمانه وه. لا حضرت عمر ته درخواست وکړه، وی جي دغه چې دی بادشاه زه ووالم. هغه بادشاه راویست په طریقه راوغوښته. وی دا تا ولې ووم؟ وی زما په لنګ یې خپه کېښوده. وی تا لکه د په لنګ خپه ولې کېښوده؟ وی د به لنګ اوچت کړی و که نه، زه خو طواف کې روان وم، د ده لنګ چې په ځمکه راښکې شو نو زما پې خامخا به خپه راغلي، لنګ به د اوچت کړو زما خپه به پې نه راتله. ذالکه وی خیر دی، نه نه باندې سي وی خیر پکې نشته، ما نه سپېړه اوستره که د اسلام څه قانون په دې کې وي نو قانون به مالو جاري کوي. او که دا قانون دی جاری نه کړي نو د قیامت پر ورځ به زما لاس یو عمر ستا به ګرېوانې. خدایه دا څه مسله. خیر دی جي بادشاه ایمان یې راوړو، مسلمان شو. او دنه به اوس اسلام خو دې ته وایي چې ته دله سپېړه ورکړې خپل بدل دی والې، دا دې ته وایي. او دویم دا دی چې معاف یې کړه. وی نه یې معاف کوم، ماله به دې خپل بدل اخلي. اوس عمر فاروق خو دې خوا خو بادشاه دی، مسلمان دی، د هغې عزت هم پکار دی، لیکن بل خوا د قیامت خبره ده، دیانت او ایمانداري پکار ده. بادشاه ته وایي چې داسې کار دی. دا وایي دې به مونږ رضا کړو. بانډیسي وایي چې رضا پکې نشته، ما نه سپېړه په ډک مجلس کې ایستله او زه به دې خپله سپېړه هلم، که د اسلام په قانون کې دا وي. او که نی نو بس اسم نه کوم، خو قیامت پر ورځ به تا نه تپوس کوم. بادشاه پوه شو. هغه وی صاحب ما له یو څو ورځې مهلت راکړه، دا بانډیسي به رضا کړم. وی ډېره ښه ده، مهلت مې درکړه. هغه څو ورځې مهلت کې هغه بادشاه شپې د شپې واپس وتښتېده، روم ته لاړ او واپس عیسایي شو. عیسایي وی داسې دین مې نه دی قبول چې زه یو بادشاه یم او زما نه دې پکې سپېړه په بدل کې دغه کېږي، اخیستلې کېږي. دا قانون خو حضور پاک په ځان چلولی دی. یو موقع کې جهاد کې صفونه برابرېدل، نو نبی علیہ السلام مبارک سره غشی و، نو هغه غشي داسې راښکوي دا صفونه نیغ کې، زما دې غشي سره صفونه نیغ کې، نو چې چا لږه سینه بار وه نو هغه ته به یې ویل ته لږ دننه شه چې سب برابر شي. نو هغه غشي نبی علیہ السلام راښکړ، د یو صحابي په خېټه راښکلی شو. نو خېټه یې خوږ نه شوه، خو داسې معمولي غوندې داسې دا سرمن یې لږه وګرېده. هغه صحابي زر د سپ نه راووت، وی د الله رسول زما دې خېټه خوږ کړه. وی ما خو دا غشي راښکم، خو ستا خېټه قصدن نه خوږوله، دا غشي راکاږم چې دا صفونه برابر شي. نه نه وی زما دې خېټه خوږ کړه، ما له د دې د شریعت د حکم مطابق فیصله وکړه. وی ښه نو شریعت فیصله خو دا ده، ما قصدن نه دي کړی، خو چې خامخا ته وی نو دا غشي والا ته زما په خېټه راکاږه. او صحابت حیران شو چې داسې مسلمان دی. صحابه خو به د نبي علیه السلام نه قربانېدل. او د جهاد له د پیغمبر په حکم راغلی، نو د پیغمبر په حکم سر ورکې، او که د هغه نه په غلطۍ سره غشي راښکلی شو ستا په خېټه هغه نه برداشت کې، ته څه دا لیونۍ که روغې؟ وی نه دا هم د دې پیغمبر وینا ده، د ده وینا ده. ما له خېټه خوږ کړې ده، زه به ترې د خپلې خېټې بدل اخلم. د دواړو جهانو مبارک سردار ته ګوره. صحابه د چپ د دې حق په ما کېږي،
ما احتیاط نه دی کړی. زر یې ورته خېټه مبارکه کولاو کړه، لمن یې اوچته کړه، صحابي ته وایي د هغه شیواله راشه شابه زما نه انتقام ول. هسې نه د قیامت ورځ ته ستا دا خبره پاتې نه شي چې لمن یې اوچت کړه، صحابي رامنډه کړې او د حضور پاک خېټې ښکلولې شروع کړل. خېټه وله ښکلۍ 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 جاړي. اردت هذا یا رسول الله، د الله رسوله دا مې مقصد و، زه خو زما مور پلار تا ده قربان، زه به تا له انتقام علم. یو موقع خدای پېښه کړه چې په دې چل د پیغمبر هم دا خېټه ښکل کړم. لیکن د نبي علیه السلام دیانت ته ګوره. نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هغه بادشاه وی دا چې ته کیدی شي. یو جهاد کې د مکې مکرمې د فتح په موقع باندې یو ښځه و فاطمه نومه، د بنو مخزوم قبیلې و، فاطمه مخزومیه ورته وایي. هغې غلا وکړه. چې غلا وکړه نو فیصله دا وه چې لاس پتې کټ کېږي، لاس پتې پرې کو. هغه د مالدار سړي لور وه. هغې وی دا خو لوی مصیبت دی، ښځه ده او ښې لاس ته د کټ کې، نو دا به څوک واده کوي څنګه او دا به کار څنګه کوي؟ او دا خو د یو شریف او د مالدارې کورنۍ لور ده، دا بچکول پکار دی د لاس کټ کېدلو. یاره نبي علیه السلام ته به څوک ووایي چې دا لاس ته مه پرې کوه، یو سفارشي پکار دی. نو چا دا غږ نه شو کولی. وی د نبي علیه السلام یو غلام دی زید ابن حارثه، دا غزوی دی اسامه ابن زید. هغه اسامه د نبي علیه السلام ډېر زیات خوښ دی. که هغه ورته ووایي نو ممکن دی د هغه خبره ومني. هغه ته یې وی ته ورته سپارش وکړه. اسامه ابن زید راغی نبي علیه السلام ته وی د الله رسوله دا یو ډېر شریف خاندان دی او دا ډېر مالدار سړی د هغې لور ده او خشتم ده او دا زه درخواست کوم چې دا لاس یې پرې نه شي. نبی علیہ السلام غصه شو. اتشفع فی حد من حدود الله، ته د الله په حد کې ما ته سفارش کې چې لاس مه پرې کوه. زما د قسم په الله دا فاطمه مخزومیه ده، که زما لور فاطمه اغلا وکړه نو لاس پتې پرې کو. اسلام کې دا فرق نشته چې دا د پیغمبر لور ده او دا د امتي لور ده او دا بادشاه دی او دا ګدا دی. دا فرق چې دا فرق دی پکې راوست خو انصاف ختم شو. بیا نو حضرت عمر هغه سړی لاړ واپس کافر شو، عیسائی شو. بهر کې څه زمانه پس صحابه کرام دغه علاقې ته تللي، روم ته چې روم ته تللي دغه او هغه چې لاړ هغه قوم بیا په تخت کېنو چې زموږ بادشاه بیا راغی عیسائی شو، په تخت یې کېنو. نو هغه بیا دا وکړل چې هغه خبر شو چې مسلمانان راغلي دي. نو دا مسلمانان ماله راولي. نو صحابه ورغلل چې تپوس یې ته وکړي تاسو صحابه د مدینې مسلمانان وی؟ وی ما پیژنې؟ وی نه تا نه پیژنم. وی دا هغه جبله بادشاه او هغه باندې نه چې مې سپېړه ایستې وه یادم شو. او بلکل. او بیا هغه رانه بدله غېسته او زه د شپې واپس رالم. وی تپوس ته نه کوو بادشاه سلامت هغه څو ورځې په اسلام کې تېرې کړې، هغې نه مخکې عیسائی وي، اوس هم عیسائی. هر ورځې څنګه وي؟ دا عیسائی بادشاه ورته وایي قسم دی چې هغه څو ورځو کې کم سکون او اطمینان و د بادشاه کې نه مخکې ما لیدلی و نه پکې اوسېنم. وی بیا مسلمان شه راځه. وی اوس به خلک وایي چې کله مسلمانېږي او کله عیسائی کېږي، خلک به راپورې خاندي. خوړه مې اسلام ته کېږي. نو یو چل مې زړه کې دی که هغه کولی شی نو زه واپس مسلمانېږم. ادا دی که عمر ما له لور راکوي نو زه مسلمانېږم. زه به خلکو ته دا بهانه ونیسم چې وروره یو ډېر لوی بادشاه او ډېر بهادر انسان لور په نکاح راکړه، دا مې بار نه شي. نو صحابه ورته وایي که زموږ لوڼه غواړي خو د قربان. او د عمر لور خو د هغه په اختیار کې دي، نو هغې کې موږ څه نه شو. تپوس وی تپوس ته وکړې که لور راکوي زه واپس مسلمانېږم. د اسلام هغه څو ورځو کې چې زما په زړه کې کم اثر او کم اطمینان هغه نشته. دی واپس راغلل. چې حضرت عمر ته یې وی نیکبختو ښه به مو ورته کړي. د یو سړي د اسلام نه زما یو لور خو نه ډېرې لوڼم قربان. او صحابي یې په اس سور کوي، ښه تیز اعلی اس وګوره په هغې سور شه او شا به ځان رسوه او ورته ووایه چې د عمر لور درته حاضره ده په نکاح درکوي، شا به مسلمان شه واپس راځه. خو چې دی ور ورسېد روم ته نو بس هغه بادشاه هغه وخت کې مړ شوی، جنازه یې روانه وه. اسلام یې په نصیب کې بیا دیانت او ایمانداري دا د اسلام لویه شعبه ده. تګي به نه کې دا د دیانت خلاف، دوکه به نه کې دا د دیانت خلاف. بل مسلمان ته به سپک نه ګورې، دا د دیانت نه دی. د مسلمان به عزت کې، حرام خوري به نه کې، پردې حق به نه وهې، او ګاونډي ته به ضرر نه رسې. په کور کې بچو سره به د ایمان او د اسلام مطابق ژوند تېری. پلار د پلار به قدر کې، د مور به احترام کې. دا ټول دیانت دی. دیانت یوازې د قاضي د کرسۍ سره تعلق نه لري، دا ټول دیانت دی.
د پیغمبر علیه السلام په نقش قدم به قدم ایږدې د هغه په طریقه به ژوند تېری. دوکاندار به په خپله دوکاندارۍ کې دیانت کوي، بادشاه به خپله بادشاهۍ کې دیانت کوي، او دارنګې د قوم مشر به په خپله مشرۍ کې دیانت کوي، او د کور مشر به په خپله مشرۍ کې دیانت کوي. او دا دیانت دا د اسلام لویه شعبه ده. نو الله تعالی دې دا د دیانت دین چې اسلام دی دا الله مونږ له خوښ کړی دی. خدای دې په مونږ کې دیانت پیدا کړي. دعا وکړئ الله مونږ د بې انصافۍ نه په امن کې وساتي، دیانت هم نصیب کړي، د دواړو جهانو خیر هم نصیب کړي، او د شر نه وساتي. او زمونږ په دې وطن کې هم د عدل او د انصاف حکومت راول، او زمونږ په کورونو کې هم الله انصاف قایم کړي، زمونږ په مسلمانانو کې هم دیانت او انصاف قایم کړي. الله د ظلم نه په امن او امان کې وساتي، د مخلوق د شر نه وساتي. څوک مریضان دي دعا کوي چې الله تعالی ولا شفا ورکړي، که څوک قرضداران یې قرضونه اخلاص کړي. زمونږ د حلال او فراخ رزق نصیب کړي، او د دنیا او د آخر د کړاوونو او مصیبتونو او فتنو نه مامون وساتي. آخر وخت کې په خپل دا کریمه نصیب کړي. لا اله الا الله محمد. ګرانو مینوالو زموږ د دکان پته یاد لرئ، سرائدین اسلامی کیسر اینڈ سٹڈی سینٹر، حنیف اللہ اینڈ قدرت اللہ، دکان نشترآباد براستہ مدینہ مسجد نیز سکندرپورہ چوک پشاور. موبائل نمبر ہے 0301 8891 321. موبائل دین نمبر 0345 91 47 115. بنده د الله ناراضي شي، الله د بنده ناراضي شي، او الله په بنده خپل رحم نازل کی او خپل برکتونه او مغفرتونه په نازل کی. دا د الله نزدېکت دی. نو بنده ته الله حکم کوي چې ای بنده ما یاد که ګورې، ما ته ځان را نږدې کا، زه به تا ښه یاد کم، په ښو به دې یاد کم، او تا ته به زه زیات در نږدې شم. حضرت موسی علیه السلام یو ځل د الله نه تپوس وکړ، وی الله هغه څیز راته وښایه چې بنده پې تا ته ډېر زیات در نږدې کېږي، داسې شی راته وښایه. الله ورته وفرمایل وی دا وایه چې لا اله الا الله، او دا ډېره ښه ښکلې معنا لري چې د عبادت لایق ما سوا د الله د ذات نه بل څوک نشته. چې موږ د چا بندګي کوو او چا ته سر ښکته کوو، عبادت څه ته وایي؟ غایت التذلل، چې ځان ډېر زیات ذلیله کې، او دا تندې چې د انسان شریف اندام دی دا الله ته په ځمکه په دې خاورو کې ولګې. نو ځان د الله په دربار کې ذلیله کول او عاجزي اختیارول د عبادت دی. نو لا اله الا الله څه معنا؟ چې د عبادت لایق چې مونږ چاته معبود وایو، او مونږ یې په ښه یادو، او مونږ یې هر وخت بلو، او مونږ هغه ته سر ښکته کوو، دا بې د الله د ذات نه بل څوک نشته. نو وی لا اله الا الله وایا. حضرت موسی علیہ السلام ورته وی الله دا خو هر څوک وی، ما ته داسې ټکي وښایه چې صرف زه ویم او بل څوک یې نه وی، چې زه پې تا ته در نږدې شم. رب العالمین ورته وفرمایل ای موسی، وی که دا لا اله الا الله د تلې په یو چابړي کې واچې، او دا ټولې ځمکې واړه اسمانونه په بل چابړي کې واچې، دا به دې درنوي، د دې نه دروند شی بل نشته. نو الله یادول او د الله نوم اخیستل چې لا اله الا الله، دې کې ډېر لوی خیر او ډېر لوی برکت دی. انسان په الله ته ډېر زیات نږدې کېږي. یو حدیث پاک کې راځي، نبی علیہ السلام فرمایي وی چې څوک یو ډله کې ناست دی او الله یادوي، ذکر کوي، الله یادوي، نو فرشتې یو بل ته آوازونه ورکي. د دې لپاره مخصوص فرشتې دي چې هغوی د ذکر مجلس کې ناسته کوي، هغوی یو بل ته آوازونه کوي، وی راشئ زمونږ چې کوم مقصد دی هغه فلانکي ځای کې دی، فرشتې راشي، او د دې ذاکرینو ذکر والو نه ګیر چاپېره کینی. او نبی علیہ السلام فرمای په دومره لوی تعداد کې راشي چې دوی د اسمان د غاړو ته دا فرشتې ورسي، چې کله دا ذکر خلاص شي، دا فرشتې دا خلق خواره شي، دا فرشتې الله ته لاړې شي. نو الله نبی علیہ السلام فرمایي ته ښه خبر دی، خو د دې ذکر دا فضیلت ښکاره کوي. نو الله ته تپوس کوي د دې فرشتو نه چېرته تللی وی؟ وی الله ته یو ځای یادېدې، یو قوم ته یادولې، نو موږ د هغه قوم سره کېناستو، د هغې نه ګیر چاپېره کېناستو. وی هغې څه کول؟ وی الله ته په ښو صفتونو یادولې. وی دوی زه لیدې ما چې زه یادولم؟ فرشتې ورته وی نه الله لیدلې خو یې نه. وی که زه لیدې ما،
ولیدم او د هغې نه پس به بیا څه حالي وی پروردګاره دا خو لا ته لیدې نه ستا قدرتونه یې لیدي دي که تی ولیدې نو د دې نه به دې په ښه انداز کې یادوي وی څه غوښتل وی الله جنت یې غوښته وی جنت یې لیدې دی وی نه الله لیدې خو یې نه دی وی که لیدې یې وی پروردګاره کې لیدې وی نو بیا خو به شپه ورځ جنت پسې منډې والی او یادو به ستا نه به یې غوښته وی د څه نه امان غوښته وی د اور نه امان غوښته وی فرشتو دې خلکو اور لیدلی چې امان ترې غواړي وی نه الله اور خو یې نه دی لیدی وی که لیدې وی بیا وی که لیدې وی خو بیا به ته شپه ورځې منډې والی او ستا نه به د اور ستا په ذات به د اور نه پناه غوښته وی نور یې څه غوښتل وی ستا رضا غوښته یو حدیث کې دا لفظ زیات دی وی ستا رضا غوښته دی زما په رضا څه کوي وی الله تا غواړي ستا خوشحالي غواړي وی ښه تاسو ګواهان شئ چې دوی څه ووې دا مې وله قبول کړل چې څه غواړي او ورکوم څه نه چې پناه غواړي د هغې نه پناه ورکوم دا فرشتې ورته وی الله یو سړی دوه خو په لاره تېرېدل د ذکر د مجلس ته نو راغلی په لاره تېرېدل هسې پکې شریک شو چا سره یې کار و د چا ملاقات له راغلی دي مقصد یې دا نو چې تا یاد کړي خو د مجلس کې هسې کېناستل نبی علیہ السلام فرمایي چې الله دې فرشتو ته اعلان کوي چې دا کم هسې ورسره ناست دي یا چاله کار له راغلی دي د دې ذکر والو د برکت نه مې ورسره هغه مبخل دارونو د ذکر فضیلت دی الله په دې خوله یادول ګوره چې ما څوک یادوي لنډ مثال د عقل در کوم چې ما څوک یادوي او زما په ښه طریقه نوم علي او ما ته څوک وایي چې فلانکي خو ته یادولې او په ښې ستا نوم اخېسته زه به خوشحالېږم که به نه خوشحالېږم دارنګې الله هم خوشحالېږي که لا زما صفت څه صفت نه دی که څوک یې کوي او د الله صفت خو حقیقي صفت دی الله کې خو دا ټول ښکلي صفتونه موجود دی او الله کې شته دی نو بنده چې الله یادوي د الله د ذکر ډېر لوی فضیلت دی خواجه ابوالحسن خرقاني رحمت الله علیه یو ډېر لوی بزرګ تېر شوی دی لوی بزرګ دا یو عقلي خبره درته کوم او ابو علي ابن سینا دا یو ډېر لوی طبیب تېر شوی دی ډېر لوی حکیم و د خپلې زمانې ابو علي ابن سینا او د طب هغه زمانه کې چې طب یوناني به یې ورته وی دا د جړی بوټي والا طب د دې ډېر لوی ماهر او الله وله ډېره لویه حافظه ورکړې وه او ډېر لوی صفات ابو علي ابن سینا کې الله پیدا کړي د طب ډېر کتابونه عربۍ کې لیکلي دي نو یو ځل چا ورته وی چې ابو علي ابن سینا تا خو په طب کې ډېره لویه او په دې فلسفه کې د ډېر لوی نوم پیدا کړ چې ته نیکانو سره هم نیکبخته کښېنو که نه وی ځای چې ځو دې زمانه کې بزرګ او نیک سړی څوک دی وی خواجه ابوالحسن خرقاني رحمت الله علیه ځای چې لاړ شو ورله لاړ مجلس ته نو ابو علي ابن سینا ورته وی مجلس کې ډېر نیکان خلک بزرګان او د وخت چې کوم وزیران دا هغه خلک هم مجلس کې ناستو لویه حلقه ناسته ده خانقاه کې ابو علي ابن سینا ورته وی چې چا ورته تعارف وکړي دا صاحب د بادشاه خاص طبیب دی خاص حکیم ابو علي ابن سینا تاسو له راغلی دی وی صاحب یو شی دنه غواړم تا له راغلی ما خو ټول عمر د طب او د جړی بوټي او د انسان خدمت وکړ یو څیز راته وښایه چې هغه زما دپاره تریاقي تریاق لکه وی موږ بعد چاله داسې یو دارو ورکو چې هغه له د وجود هر اندام له فایده رسوي نو ما له داسې یو شی ما ته وښایه چې یو ټکي وي ډېر وخت را سره نشته خو چې یو ټکي وي او ما ته په روحاني طور هر ځای ته فایده ورسي ابوالحسن خرقاني رحمت الله علیه ورته وی لا اله الا الله وایه اسان شی ورته وښو او دا به ستا ړم پاک کي دا به یې د ګناه نه هم پاک کي دې سره به دې په رزق کې برکت پیدا شي دې سره به د اخر هم ښه شي په دې به درنه الله هم راضي شي کور کې به دې هم برکتي د ژبې د ګناه نه به هم پې خلاصې عمر کې به هم برکتي علم کې به هم برکتي د دنیا فایدې یې ورته ذکر کړې نو ابو علي ابن سینا چې دی هغه وخندل هغه وی چې داسې یو رکوټې غوندې ټکې او دومره ډېرې فایدې د الله دا رکوټې نوم لا اله الا الله دا خو هر سړی وایي او دومره ډېرې فایدې وی صاحب یو رکوټې غوندې ټکې او په هغې کې دومره ډېرې فایدې دي یو ټکي کې به سي خو د بادشاه طبیب و که نه او بادشاه سره به ګرځېده او دا فقیران خو ورته هېڅ هم نه ښکارېدل یو ټکي کې به څه فایدې کې دونه تاثیر به وکړي یو ټکي دومره اثر کوي نو دا فقیران بزرګان د چا پروا نه ساتي
وی خره ته په څه پوهېږې؟ هغه ورته وایي خره ته په څه پوهېږې؟ نو چې ابو علي ابن سینا ته خر لفظ ووی بس هغه باندې خولې راغلې. ځکه زه خو رسوا شوم، ما سره خو بلا نوکران د بادشاه د دربار راغلي دي او دې مجلس کې هر قسمه خلک ناست دي. خولې شو، خولې ته وبهېدې، رنګ یې زیړ شو چې دې بابا له څه جواب ورکړم. ده خو زه وشرمولم او دې ملا صاحب خو زه رسوا کړم او خلکو په مخ کې راته ما ته خلک سلوټونه کوي. بادشاه سره یو ځای په یو زین کې په اس د هغه پروت